بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سیفټي یو نوی ویډیو سره حاضر یم. زموږ د نننۍ ویډیو ټاپک دی هایپوترمیا. دا ویډیو چې موږ کله شروع کول نو دې شاته یو مقصد دا و چې بعضې الفاظ په پښتو کې داسې دي چې په انګریزۍ کې یا په نورو ژبو کې شته، خو د هغې ایکویلنټ لفظ یا په پښتو کې عامو خلکو ته نه معلوم، یا کم از کم ماته نه معلوم. نو د هایپوترمیا لپاره چې کوم لفظ دی ماته نه معلوم، خو هایپوترمیا یو داسې کنډیشن ته وایي چې د ډېرې یخنۍ په وجه باندې انسان ډېر زیات سخت بیمار شي، یا هغه چې کوم دی وفات شي. څنګه په پښتو کې عام خلک وایي چې یاره د اور سوی وي، دا شان د واورې سوی یا د یخ سوی هم وي. دا ویډیو ستاسو ته نبوش انټرنیشنل جنرال سرټیفیکیټ، انټرنیشنل ډیپلوما او د اي اس پي سی اس پي په تیاری کې مدد درکولی شي. د هایپوترمیا مسله یا مطلب دا دی د ډېرې یخنۍ په وجه باندې بیمارېدل یا مړه کېدل. دا په هغه ځایونو کې کېږي کومو علاقو ټمپریچر چې ډېر زیات یخي یا چېرته چې ډېره زیاته یخني. د پښتنو په علاقو کې په افغانستان او پاکستان کې داسې غریزي علاقې ډېر زیات شمال طرف ته لکه ملکن ډویژن، چترال وغیره، ګلګت بلتستان، په دې علاقو کې چې کوم دی دا مسله کېدی شي ډېر خلک په یخو ملکونو کې هم اوسېږي، په یورپ یا امریکا یا کاناډا کې په داسې ځایونو کې اوسېږي چې هلته کې دا مسلې ډېرې زیاتې راتلی شي. بعضې کارونه داسې چې د هغه کار دوران کې خلک ډېر زیات یخنۍ ته مخامخ کېدی شي، لکه کولډ سټورز کې څوک کار کوي، د دې ټمپریچر خو ډېر زیات کم نه وي، خو بیا هم دا خلک چې کوم دی هایپوترمیا ته مخامخ کېدی شي. کوم خلک چې د میانو کار کوي په یخ علاقې کې، کاناډا کې به تاسو کتلي یا ګلګت بلتستان طرف ته، یا بعضې میان سټور کېږي په واوره کې، نو هغوی د دې ښکار کېدی شي. واک ان فریجز، بعضې ټایم دومره غټ فریجونه وي چې هغې کې ته دننه تلی شي سټوریج دپاره په مختلف 5 سټار هوټلو یا غټ رسټورانټو کې یوز کېږي. اگر چې کې خلک ډېر زیات وخت نه تېروي او هایپوترمیا ته نه شي مخامخ کېدی، خو بیا هم سامان ایښودو ټایم کې یا راغوستو ټایم کې چې ډېر ټایم پکې تېر شي، نو د هایپوترمیا خاص سټیج ته سړی مخامخ کېدی شي. دا سویمرز کوم چې کلاډیان دي یا د کار دپاره چې کوم خلک ډایوینګ کوي او انډر واټر ویلډینګ یو پروفیشن دی چې اوبو کې دننه سمندري جهاز باندې ویلډینګ کوي یا مطلب یې نور څه ټریټمنټ کوي، نو دوی هایپوترمیا ته مخامخ کېدی شي. دغه رنګ د ملیټري بعضې خلک چې په ډېرو یخو علاقو کې ډیوټیانې کوي، لکه تاسو به اورېدلي په سیاچین کې زموږ د آرمي دپاره نمبر 1 انمي چې کوم دی هغه مخالف فوج نه وي بلکې یخ موسم وي. او دغه رنګ هسټاریکلي یا تاریخي طور باندې د نیپولین یا د هټلر په رشیا کې چې کوم ډیفیټ وایي د شکست میلاو شوی، نو هغه د رشیا د فوج د وجې نه و، بلکې هغه د هایپوترمیا او د ډېرې زیاتې یخنۍ او د یخ موسم په وجه باندې و. د دې باره کې تاسو ته انفارمیشن د اوشا په ویب سایټ باندې، سی ډي سی په ویب سایټ باندې، اوشا وینټر ګایډلاینز یا مایو کلینیک آن فراسټ بایټ باندې تاسو ته میلاویدی شي، او دا لینک به زه تاسو سره شیر کوم. نو اوس دا هایپوترمیا کله چې د باډي کور ټمپریچر، یعنې باډي د انسان د باډي د ننه چې کوم ټمپریچر دی چې هغه د 35 ډګري سنټیګریډ نه ښکته راشي، نو دې ته هایپوترمیا وایي. او د دې بیا خپل کلاسیفیکیشنز دي، خپل مطلب لکه ډګریز اف سیویریټیز دي. هغې کې هایپوترمیا لکه کلاسیفیکیشن 1 دی یا مایلډ دی، بیا 2 ماډریټ دی، 3 سیویر دی او 4 هم سیویر دی، او 5م کلاسیفیکیشن بیا چې دی کوم دی نو پای کې ډیت کېدی شي، مطلب لکه انسان پکې مړ کېدی شي. د هایپوترمیا نه علاوه د یخنۍ په وجه باندې نور هم ډېر قسمه انجریز انسان ته کېدی شي. هغې یو چې کوم دی هغې ته په انګلیش کې چل بلین وایي. چل بلین داسې چې کله هم ټمپریچر د انسان د سکن ټمپریچر د فریزینګ یا د 0 ډګري سنټیګریډ نه ښکته هوا ته یا اوبو ته مخامخ شي، نو د سکن چې کوم سمال بلډ ویسلز دي په دې کې نري چې کوم د وینې رګونه دي، نو هغه هم اوچ شي، او بیا چې کوم دی دا سکن سور غوندې کې ښکاري، ګلابي غوندې کې ښکاري، او چې کله یې مطلب لکه وګورئ نو هغه بیا نور هم سیویر کېدی شي. دا چل بلین چې کوم دی دا یو پرمننټ ډیمیج دی. دې نه علاوه بل چې کوم دی هغې ته فراسټ بایټ وایي. فراسټ بایټ هم دې کې چې کوم دی صرف د بلډ ویسلز نه بلکې دې کې ټول ټیشو ډیمیج شي او ډای شي، ټیشوز چې کوم دی دا ډسټرای شي، او دا د فریزینګ د اوبو د فریزینګ ټمپریچر یا 0 ډګري سنټیګریډ نه چې ښکته کله د باډي ټمپریچر یا د سکن ټمپریچر لوړ شي، نو دا چې کوم دی پرمننټ ډیمیج دی ټیشوز ته وکړي. بل یو دی فراسټ نپ ورته وایي. هغې کې د سیلولر ډسټرکشن نه کېږي، خو هسې
سوپرفیشل کولینګ ډیر زیات کولینګ کیږي. او یو بل دی هغې ته ټرنچ فوټ وایي. دا چې کله د اوبو ټمپریچر 0 ډګري سنټیګریډ نه بره وي، لکه چې فریزینګ نه بره وي او مسلسل د انسان بدن چې کوم دی مسلسل د یخ اوبو ته مخامخ کیږي، نو یې ته ټرنچ فوټ وایي. د دې هایپوترمیا چې کوم ساینز اینډ سیمټمز دي، لکه چې کوم ما تاسو ته اول ووایي چې یاره دې کې خو ظاهري خبره ده چې مطلب یې لکه باډي چې کوم دی باډي ټمپریچر به کم شي، خو دې نه علاوه په دې کې یو بیهیویرل چینج هم راځي. مطلب یې لکه د انسان ذهن کار پرېږدي یا ګنګس شي، د وخت او د ځي ورته پته نه لګي، غوسه شي، او مطلب یې لکه هغه ته دا پته نه لګي چې یاره ما ته څه پرابلم دی، او هغه چې کوم دی هیلپ هم ډینای کولی شي. بعض ټایم ډېر اکثر داسې کارونه هم شوي دي چې مطلب یې لکه هایپوترمیا په ذهن باندې دونه اثر کوي چې انسان خپلې ګرمې کپړې وباسي لرې کړي، لکه هغه ته یخنۍ او د ګرمۍ پته نه لګي چې کوم بنین سویټر یا کمیس یا چوړ یا لرې کړي. دې نه علاوه یو بل هم داسې کیدی شي چې کله انسان یوازې هایپوترمیا اثر په ذهن باندې کیږي او د تنګ ځي ته زور کوي، او اکثر داسې خلک هم را پیدا شوي دي چې مطلب یې لکه هغوی چېرته کې مطلب د هایپوترمیا د اثر په وجه باندې چې کوم دی هغوی چېرته المارۍ ته ننوتي دي یا کټ لاندې ننوتي دي، کیدای شي دي په ذهن کې هغه ټایم دی چې یاره دا ځای به لږ ګرم وي. نو د مایلډ هایپوترمیا چې کوم اثرات دي یا خو لکه سمپل دي چې هغه انسان څنګه رپېږي د یخنۍ د وجې نه، هغه شی کېږي، بلډ پریشر سیوا شي او تش او دسماتی ولا زیات راځي، هارت ریټ چې کوم دی دا زیات سیوا شي. بیا چې کوم ماډریټ هایپوترمیا دی نو دې سړی چې کوم دی هغه په ذهن باندې هم اثر کوي، ما چې تاسو مخکې ذکر وکړو چې هغه ته چې کوم دی کنفیوژن هم کیدی شي. په دې هایپوترمیا کې چې کوم دی یا په ډېر زیات یخنۍ کې د الکوهول کنزمپشن یا شراب نوشي چې کوم دی دا هم خطرناکه کیدی شي او دا د هغې اثرات سیوا کوي او مطلب انسان دې نظر مړ کیدی شي. بعض ټایم که مطلب په یخو اوبو کې څوک وغورځېږي، مطلب یې کوم علاقو کې ډېر زیات یخني، هلته د یخ اوبو نالۍ یا ډنډې ته وغورځېږي، واټر امرشن چې څه ته وایي، نو هغه هم مطلب یې لکه د هوا مقابله کې د هایپوترمیا اثرات زر ځکه راوستی شي چې اوبه د انسان جسم ډېر زر یخوي د هوا مقابله کې. څنګه چې موږ د هر هیزرډ دپاره وایو چې مطلب یې لکه الیمینیشن د ټولو نه بیسټ هایرارکي اف کنټرول کې هغه کنټرول میجر ټولو نه بیسټ دی. نو د دې هایپوترمیا هم ټولو نه بیسټ چې کوم کنټرول میجر حسابېږي هغه دا دی چې انسان دې ځان وساتي. پریونشن د ټولو نه ښه خبره ده، مطلب دا دی چې کله هم ټمپریچر یخي سپیشلی چې کله بیلو زیرو وي، نو په هغه دوران کې چې کله هوا چلیږي یا باران یا واوره ورېږي، نو هغه ټایم کې غیر ضروري طور باندې بهر نه دي وتل پکار، انډور اوسېدل پکار دي، مطلب لکه ګرمو ځایونو کې اوسېدل پکار دي. دې نه علاوه داسې علاقو دپاره سپیشل کپړې هم راځي. کاټن کلات چې کوم دی نو دا نسبتا یخي وول والا کلاتس یا مطلب دا د دې لپاره سپیشل نور داسې کپړې راځي چې هغه د یخو علاقو دپاره او د واورې ورېدو دپاره یا بیلو 0 ډګري سنټیګریډ دپاره ضروري وي. په دې کې یو خاصیت خو دی چې دا انسولیشن ورکوي، ډېرې ټایټ نه وي، ډېرې ټایټ کپړې هم ښه نه ځکه چې هغه انټرنل بلډ سرکولیشن کموي. دې نه علاوه هغې کې دا یو خاصیت وي چې کله باران ورېږي نو دا لوندېږي نه بلکې اوبه یې د پاسه ښکته راخوېږي، او ځکه چې کله د انسان کپړې ویټ شي یا بدن ویټ شي نو هغه بیا ډېر زیات هایپوترمیا خطره دا ډېره زیاته شي. چې کله هایپوترمیا ښکار شي سړی نو که مایلډ شروع کې کمه وي نو د هغې کوم دی نو پیسیو ایکسټرنل هیټینګ راځي. مطلب دا دی چې د انسان بدن په خپله دی تاسو به یې خامخا انډور بوځئ چې مطلب یې لکه ټمپریچر دننه لږ ګرم وي، که کپړې لوندي هغه ورته بدلې کوي، اوچې کپړې ورته واچوئ، هغه دې ریسټ وکړي او د انسان بدن دې په خپله ورو ورو ګرمېده شروع کړي. دا ټولو نه ښه علاج دی. که هغه د هایپوترمیا اټیک ماډریټ یا سیویر وي، مطلب یې لکه د مایلډ نه لږ سیوا وي، نو بیا څه کول پکار دي چې بیا ښه خبره خو دا ده چې صرف ټرین فرسټ ایډر یا لکه میډیکل پریکټیشنر ډاکټر وغیره د علاج وکړي. که هغه اویلیبل نه وي نو د انسان ډېر زیات خوځول را خوځول نه دي پکار، ځکه چې د ټیشوز کیدای شي فریز شوي او دې کې د هارټ اټیک خطره هم وي. نو هماغه شان بیا خبره ده چې ګرم انډورزي ته یې بوځئ، خشکې کوي، خشکې کپړې ورته واچوئ، لوندې کپړې کوي یا ورته بدلې کوي، وام فلویډز ولا ورکوي، الکوهل ولا بالکل نه دي ورکول پکار، او مطلب دا دی لکه نسبتا معمولي ګرم او خواږه ډرنکس ولا ورکول پکار دي. کومو ډرنکس کې چې کیفین وي لکه کافي وغیره یا چای هغه ولا نه ورکول پکار، نور هسې لکه ګرمې اوبه او خواږه ډرنکس ولا ورکول پکار دي چې د باډي دننه کور ټمپریچر چې دی
چې هغه واپس ګرم شي. دې نه علاوه ډاکټرانو سره دې نور علاجونه هم وي، مطلب لکه داسې بریتنګ سیستم ورله جوړ کړي چې هغه هوا ګرمه وي او د لنګز هم دننه ګرم شي. نو دا ټول د دې علاجونه یې ټول نه ښه خبره خو دا ده چې په ډېر زیات یخ موسم چې په کومو علاقو کې نو د هغه ځای کې انسان غیر ضروري اکټیویټیز نه بهر ځان وساتي. د دې ویډیو په ډسکرپشن کې موږ څه هیشټیګز اچولي، هغه هیشټیګز داسې ټاپک سي چې ای باره کې پښتو ژبه کې خبرې کمې شوي دي، نو موږ غواړو چې یاره دا په پښتو ژبه کې ډسکس شي او چې کوم ټیکنیکل پروفیشنل خلک دي په دې باندې نور رڼا واچي او انډر ډسکشن راشي دا خبرې. د دې باره کې نور ډیټیل انفارمیشن تاسو ته د امریکن ریډ کراس کې، د کینیډا کوسټ ګارد په ویب سایټس باندې، دې نه علاوه مایو کلینیک وغیره باندې هم ملاوېدی شي. که څوک داسې یخو علاقو کې کار کوي یا اوبو سره جوخت یا د اوبو د پاسه کار کوي یا داسې ځای کې کار کوي چې هلته برفباري، نو یې له پکار دي چې دا هیزرډ په خپل انډکشن کې ټریننګز او ټول باسټاک کې ډسکس کی، او موږ له خپل انټرنلی داسې لیډرشپ لابیز پریشر ګروپس او یونینز پکار دي چې هغه ګورنمنټس په دې باندې مجبوره کړي چې یاره دا خبرې د دې خبرو ټیک کیر وکړی شي او د حادثو نه زموږ خلک بچ شي. دا نن ویډیو که تاسو خوښه شوي لایک شیر سبسکرایب کړئ، کمنټ پې وکړئ. سیفټي باره کې که نور ویډیوز کتل غواړئ نو په دې ویب سایټ باندې به تاسو ته میلاو شي. الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله پاک اصلي حفاظت کولو والا دی. د الله په امان. السلام علیکم.